خبره کو د BRT منصوبې په اړه چې د BRT منصوبې او بس پازمایشي بنیادونو د چین ښار ضامن نه پېښور ته را رسېدلی کوم چې په حیات آباد کې ولاړ دی د ټرانس پېښور کمپنۍ قایم مقام چیف ایگزیکټیو افیسر تر مخه راتلونکو 3 میاشتو کې به 220 نور بسونه هم راورسېږي نور تفصیل ګورو د اصغر خان په دې رپورټ کې د BRT منصوبې یو بس په ازمایشي بنیادونو تقریبا 15 ورځو کې د چین ښار ضامن نه پېښور ته رسیدلی دی د کوم د ټیسټینګ مرحله چې بعد 2 هفتو کې سرته رسولی شي پېښور ته رسیدلی BRT بس اوږدوالی 12 میټره دی کوم کې چې د وای فای او AC سیستم سہولت سره موبایل چارج کولو لپاره چارجینګ بیس او کیمرې هم لګېدلې دي دغه بسونو کې سفر کوونکي مسافرو باندې نظر ساتلو لپاره دغه کیمرې په بسونو کې لګولې شوي کوم لپاره چې به پېښور کې یو مانیټرینګ روم هم جوړولی شي د BRT بسونه په ډیزل تیلو باندې چلیږي بسونه چلولو لپاره برته کېدونکي ډرایورانو ته به اول نه ټریننګ ورکول کېږي بس کې زنانو او خصوصي خلکو لپاره بیلې دروازې جوړ کړې شوي او بس کې ورته بیل ځای مختص کړی شوی دی دغه 12 میټره بس کې 28 سیټونه لګولې شوي او په یو وخت په تقریبا 15 یا پورې مسافر بس کې سفر کوي د ټرانس پېښور کمپنۍ اکټینګ چیف ایگزیکټیو افیسر تر مخه راتلونکو 3 میاشتو کې به 220 بسونه پېښور ته رسیږي کوم کې چې د 155 بسونو اوږدوالی 12 میټره ولی باقي پاتې 15 بسونو اوږدوالی 18 میټره پورې دی دا چې د اولنې پروټوټایپ یا ټیسټ یونټ ورته ویلی شي دا د 12 میټر دی دې کې موږ ټیسټینګ وغیره چې کوم چاینا کې کېدای شي موږ چاینا کې هم کړی دی خو د لوکل کنډیشنز او لوکل فیډبیک لپاره موږ دا راویستی دی چې لوکل ټیسټینګ لوکل دغه ټیسټینګ او فیډبیک خلکو نه واخلو هغه په مین چې کوم هغه ټوټل پروډکشن دی پای کې هغه شونه کور شي د ډیزل الکتریک هایبرید بس دی چې کوم هایبرید ټیکنالوژي پر چلیږي چې کوم ډیزل او هایبرید دواړه مکس لکه الکتریک او ډیزل مکس چلیږي نو مور انوایرمنټل فرندلی دی او مور کاربن افیشینټ مور انوایرمنټلی فیول افیشینټ دی د کې 28 سیټونه دي او 75 پیسنجر کیپاسټي به دې شته او دا ویل چیر اکسیسیبل دی او ویل چیر د پاره به ځای نشته بس کې بیل ځای مختص کېدو باندې خصوصي خلکو هم د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده او وایي چې اول به هغوی ته په سفر کولو کې ډیر زیات تکلیف و ولې د BRT بسونه چلیدو سره به هغوی ته ډیر سہولت ملو شي موږ د لپاره د ترانسپورټیشن په ډیره مسله به وه ولې چې موږ د لپاره یو اټینډنټ به لازمي ضروري و او موږ به ویل چې موږ د بهر بوځي بیا موږ له ټیکسي وکړي بیا موږ له ویلچیر کې دی هغه موږ له ډیره غټه یو پرابلم به جوړه شوه نو اوس دې سره به دا وشي چې د وومن ډسیبلیټیز لپاره د وومنز د کور نه بهر وځي او خپل جابس به کولی شي خپل مطلب سټډیز به کولی شي خپل نور کارونه به کولی شي چا ضرورت به ورته نی BRT بس دواړه وړخو ته دروازې جوړ کړې شوي او په سټیشن کې ودرېدو سره به د بس دواړه وړخو ته مسافر کوزیدلی او ختلی شي د PDA د چارواکو تر مخه د جولای د میاشتې 20 نیټې پورې به د BRT منصوبې تعمیراتي کار سرته ورسیږي د کومې وروسته چې به په اوله مرحله کې په ریچ 1 برخه دغه بسونه چلولی شي کوم کې چې فیډر روټس هم شامل دي د کیمرمن نعیم بابر سره اصغر خان مرشد TV پېښور